ګرانو کتونکو ملګرو د ایاز حسرت صاحب په فرمایش باندې خپل یو کلام تاسو سره شریکوم. څه ډېر معیاري خو نه دی، خو امید لرم چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي. کلام دی چې ما د تقدیر د بدلولو فیصله کړې ده. ما د تقدیر د بدلولو فیصله کړې ده، په نیمه شپه کې مې خپل رب ته سجده کړې ده. هر چا زما د غلامۍ تصور کړی دی، خو هر چا زما د غلامۍ تصور کړی دی، خو زما غلام شي وخت ما مقابله کړې ده. او زما زړګي هو بیا هم زما نه دومره لرې، زما زړګي هو بیا هم زما نه دومره لرې، د بام په سر مې ورته نن دغه ټپه کړې ده. اوسني ټول خلک ساده زړګي وګوره لږ، اوسني ټول خلک ساده زړګي وګوره لږ، بدلیږي وخت سره چا نه چې سره کړې ده. چا د لوګو چا د جامونو کړي، چا د لوګو چا د جامونو کړي، دا یو احساس دی چې د مینې یې نشه کړې ده. ملګرو ښاد آباد اوسئ، د الله په امان.